که څه هم جنگ جګړو په لرې پرتو ناامنه سیمو کې د زده کوونکو د زده کړو پر بهیر بد اغیزه کړې، د جلال آباد ښار په زړه کې هم داسې ښوونځي شته چې تر اوسه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. جلال آباد ښار کې د تجربوي لیسې زده کوونکي په دې لیسه کې له پرتو ستونزو سر ټکوي. دوی وایي جلال آباد کې د تعلیمي کال د پیل څخه کم یوه میاشت تیریږي، خو لا یې هم کتابونه پوره نه دي ترلاسه کړي. سږکال د کتابو مشکلات دي، کتابونه موږ ته کم رسېدلي دي، ځکه چې 18 مضمونونه دي، 18 مضمونو کې موږ ته سیده 8 مضمونه کتابونه رسېدلي دي. موږ ته کتابونه نه دي راکړي او کتاب یې راکړی دري کتاب دی، یو کتابونه راځي هلته اداره کې ږدي، ادارې کې ورکېږي. همداراز یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ټولګي اړین توکي لکه تخته او د ناستې لپاره فرش یې په خپلو شخصي لګښتونو اخیستي. استادان دي یو مسله کې یو شی او بل شي تدریس کوي، تدریس بل شي کوي. مثال یو استاد زي نوم نه اخلم، خو د دري استاد د فزیک درس ورکوي، دري کې حتی د لیسانس هم کړی دی، د فزیک درس ورکوي. ځینې همداسې استادان دي د بیولوژي استاد د ریاضي درس ورکوي. وګورئ که دا فرش وګورئ او تخته وګورئ او دا نور څیزونه وګورئ، دا موږ په خپلو شخصي پیسو اخلو، د مارکر نه نیول تر هر څه پورې. او دلته د بله عمده ستونزه دا ده چې موږ سرپناه نه لرو. سرپناه چې دلته ټولو عمده ستونزه همدا ده. موږ ته تر اوسه 4 کتاب راکړل شوي دي، باید موږ زده کوونکي څوک خپل موږ ته تختې موږ په خپل مالي لګښت سره اخلو او سترنجې او دا شیان موږ په خپل مالي لګښت سره اخلو. د یادې لیسې تدریسي مدیر په لیسه کې ستونزې مني او وایي چې د لیسې شته ستونزې له ریاست سره شریکې کړي، خو د زده کوونکو هغه خبرې ردوي چې ګواکې دوی په خپل شخصي لګښت د ټولګي اړین توکي اخلي. واقعا یو څه ستونزې، البته هغه ستونزې چې دي چې هغه زمونږ بلکې د ریاست معارف د واک لوړې دي، خو اما پیشنهادونه او خبرې شریکې شوي تر ولایت او تر وزارت رسېدلي چې هغه عمومي او غټه ستونزه زمونږ یو تعمیر نشتون دی. البته یو تعمیر لرو چې ټول پکې 11 تدریسي خونې لرو او موږ 90 شوبیات لرو، نو ټول په آزاده هوا کې تدریس کوي. نو فرش او چوکۍ یا تبشیر یا کتاب دا موږ لرو، او چې موږ ته کوم کمبود هغه وړاندیز کړی هغه به رسېږي انشاءالله، او شاګردانو ته به په واک ورکوو. د ننګرهار د پوهنې ریاست په وینا د تجربوي لیسې په ګډون ننګرهار کې 400 ښوونځي، ودانۍ او خوندي درسي چاپیریال نه لري. دوی وایي چې حکومت یې په دې برخه کې غږ نه دی اورېدلی او له دوی سره پر شته امکاناتو یا د ستونزې حلیږي نه. هغه ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو 3 کلونو به د ښوونځیو د ودانیو په ګډون د معارف د کیفیت ستونزه تر 50 سلنې راکمه شي. موږ ډیر کار په ښوونکو باندې کړی، سرمایه ګزاري په ښوونکو کړې ده. هغه دا چې اوس موږ 12 پاس ښوونکی نه لرو، موږ ټول په 14 صنفونو نه فارغ کړل، در معلمین ورته جوړ کړل. دا د کیفیت لوړولو لپاره اول ګام دی چې باید موږ واخلو. متاسفانه موږ په دغه امکاناتو چې اوس یې لرو تر ډیره نه یو توانېدلی چې موږ خوندي درسي چاپیریال برابر کړو. وګورئ جنګ دی، ډیره بودیجه په جنګ مصرفېږي، ډېر کمه بودیجه معارف ته ورکول کېږي په داسې حال کې چې دا یو بنسټیز سکتور دی. نو موږ اعتراف کوو چې موږ د کیفیت په لحاظ باندې ډېر هغه څه چې لازم دي نه دي کړي، خو مشکلاتو ته په پام سره چې کوم کیفیت اوس روان دی موږ ډېر مثبت ارزیابي کوو چې ښه دی. اوس دا موږمنه ورکړې ده چې د میزان د میاشتې تر پایه به موږ انشاءالله د کتابونو ستونزه ونه لرو. د معارف د کیفیت ستونزه هغه مسله ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې راولاړې کړي دي. دا چې څه وخت به د ننګرهار په ګډون په ټول هیواد کې د ښوونې او روزنې په برخه کې پرتې ستونزې هوارېږي، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.